الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. د اهل سنت والجماعت د عقیدې سره تعلق لرونکو ورونو په تیرو دوو درسونو کې موږ د وکټوري اهل قرآن او د وکټوري اهل حدیثونه شل پوښتنې ذکر کړې او د هرې پوښتنې په جواب کې د 10,000 روپو د انعام وعده وکړه، خو شرط دا دی چې وکټوري اهل قرآن به د خپلې دعوې مطابق جواب ذکر کوي چې صرف د قرآن آیات دی، حدیث اجماع او قیاس به په جواب کې نه پیش کوي. او وکټوري اهل حدیث انګریزي اهل حدیث چې وابیان ورته وایو دوی به جواب صرف د خپل دعوی مطابق یعنی آیات پیش کوي په جواب کې او یا به حدیث په جواب کې پیش کوي، اجماع او قیاس به نه پیش کوي، ځکه دوی وایي اهل حدیث کې دو اصول اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، نو بس صرف آیات به پیش کوي په جواب کې او صرف حدیث. نو مخکې موږ شل پوښتنې کړې وې، د هغې پوښتنو په سلسله کې به په نن درس کې هم د الله پاک په توفیق باندې 10 پوښتنې نورې ذکر کو او بیا به هغه چیلنج تکرار کو چې هر وابي یا هر پرویزي، هر اهل قرآن پرویزي او هر وکټوري اهل حدیث وابي که د خپلو اصولو مطابق جواب راکړو نو د هر جواب په انعام کې به 10,000 روپۍ موږ ورته ورکو. اول سوال، د تکبیر تحریمه سره رفع الیدین ته په آیات کریمه کې یا په احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې څه ویلې شوي دي؟ تکبیر تحریمه فرض دی او که سنت؟ صراحتا وکټوري اهل قرآن دی په جواب کې آیات پیش کی او وکټوري اهل حدیث دی په جواب کې آیات او یا حدیث پیش کی چې په کوم حدیث کې راغلی وي چې پیغمبر علیه السلام ویلی وي چې تکبیر تحریمه فرض دی او یا سنت دی. دویم، که چا د تکبیر تحریمه سره رفع الیدین ونه کړل منځ باطل دی او که مکروه، الله پاک یا رسول الله صلی الله علیه وسلم څه صراحتا څه فیصله کړې ده؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم صریحي فیصله وښایئ چې یا یې ورته باطل ویلی وي یا یې ورته مکروه ویلی وي یا یې ورته جایز ویلی وي. دریم سوال، د تکبیر تحریمه نه وروسته وابیان لاسونه په سینه باندې ږدي او دارنګې وکټوري اهل قرآن هم په سینه باندې ږدي، پرویزیان هم. نو وکټوري اهل قرآن چې د دوی مشران ورونه دي هغوی هم په سینه ږدي او وکټوري اهل حدیث چې د دوی کشران ورونه دي دوی هم په سینه ږدي لکه قادیانیان. نو موږ وایو چې دا په سینه باندې لاسونه کېښودل فرض دي او که سنت دي او که واجب. رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فیصله کړې ده؟ صحیح صریح حدیث وښایئ چې د فرض یا د سنت یا د واجب لفظ د سینې سره یو ځای پکې وي. څلورم سوال، کوم سړي چې د نامنه لاندې لاسونه کېښودل د هغه لمونځ باطل دی او که مکروه؟ صریح حدیث وښایئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د باطل یا مکروه لفظ پکې ذکر کړی. د وکټوري اهل قرآن او د وکټوري اهل حدیثو اجتهادي فیصلې ته به اعتبار نه وي، ځکه په دوی کې نه مجتهد شته او نه اجتهاد مني. پنځم سوال، د لاسونو د تړلو نه وروسته د ثنا ویل د وابیانو په نیز فرض دی او که واجب دی او که سنت دی؟ وکټوري اهل قرآن دی صریح حدیث صریح آیات پیش کی او وکټوري اهل حدیث دی صریح آیات او یا صریح حدیث پیش کی. شپږم سوال، د امام د پاره ثنا سبحانک اللهم ویل دا جهرن سنت ده او که سرن؟ امام به په زوره لولي او که په پټه؟ آیات کې جواب د آیات او یا د صحیح صریح مرفوع حدیث نه پیش کوي. اوم سوال، په کوم صحیح صریح غیر معارض حدیث کې دا حکم شته چې مقتدیان د ثنا سرن وي؟ د وکټوري اهل قرآن او مقتدیان هم سبحانک اللهم په پټه لولي، د وکټوري اهل حدیث او مقتدیان هم په پټه لولي او موږ هم په پټه لولو. نو دا په پټه لوستل د مقتدیانو په باره کې د کم آیات او یا د کم حدیث نه دوی ثابتوي؟ په کم آیات کې دا راغلي چې مقتدیان دی سبحانک اللهم په پټه لولي او په کم حدیث کې راغلی دي چې سبحانک اللهم به مقتدیان په پټه لولي؟ نهم سوال، د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د ثنا په باره کې 12 صیغې ثابتې دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو صیغو د لوستلو او یا
د لوللو حکم کړی دی او که نه د یوې خاصې سنا تعین خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم په کوم ځای کې فرمایلی دي چې په دغې 12 سناګانو کې دا فلانکۍ سنا لولئ او باقي 11 مه لولئ. د پیغمبر علیه السلام فیصله په کوم ځای کې راغلې ده؟ 29 سوال. د دې 12 سناګانو دپاره 3 طریقې دي. یو دا چې دا یوه هم ونه لولئ، دویم دا چې 12 واړه ولولئ، دریم دا چې یوازې یوه پکې ولولئ او 11 پرېږدئ. په حدیث کې کومې طریقې ته بهتره ویلی شوې ده؟ د امتي فیصله به نه پیش کوئ چې فلان عالم په فلان کتاب کې یوې ته قوي ویلی دي او نورو ته ضعیف ویلی دي، او یا فلان عالم ویلی دي چې په ټولو عمل روا دی. ځکه امتي چې دا فیصله کوي نو خامخا به مجتهد وي، او د مجتهد د خبرې منل خو تقلید دی، او تقلید د دې ویکټوریانو په نس شرک دی. نو د امتي فیصله به نه پیش کوي، صرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله دی پیش کی. ویکټوري اهل قرآن دی یا د الله فیصله پیش کی، او ویکټوري اهل حدیث دی یا د الله او یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله پیش کی. 10 سوال. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خو 12 واړه ثناګانې او ذکرونه ثابت دي، لیکن د امر صیغه صرف د سبحانک اللهم په باره کې راغلې ده. نو د نورو په باره کې صیغه د امر په کوم ځای کې راغلې ده؟ آیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروسته خلفاو د سبحانک اللهم نه بغیر په بلې کومې ثنا باندې مواظبت کړی دی؟ په جواب کې یا آیات پیش کوي او یا صحیح صریح غیر متعارض حدیث پیش کوي. دا په نن درس کې 10 سواله د الله پاک په توفیق باندې ما ذکر کړه. ټول 13 سواله شو. که د هر سوال په جواب کې کم ویکټوري اهل قرآن جواب ته تیاری، نو په جواب کې د خپل دعوی مطابق صرف آیات پیش کوي، او که کم ویکټوري اهل حدیث جواب ته تیاری، نو په جواب کې د خپل دعوی مطابق صرف آیات او یا صرف د پیغمبر علیه السلام صریح حدیث پیش کوي. د امتیانو رای ته به اعتبار نه وي. که هر ویکټوري د یو سوال جواب راکړو د هر سوال په دې 10 سوالونو کې، نو د فی سوال په مقابله کې ورته 10,000 روپۍ انعام دی.